السلام علیکم ورحمت الله. خویندورونو، ژوند لکه سره او سپین لکه لالونه داسې قیمت دی، داسې نه بلکې د دې نه په زرهاو واره اړین دی. که ژوند ولرئ د هر شي نه به ګټه واخلئ، او که ژوند ونه لرئ سره او سپین به څه کوئ او لالونه به څه کړئ. ژوند نه ګټه واخلئ، ژوند نه خوندونه واخلئ، ژوند کې مینه وکئ. ګټه یې د خدای رضا ده، او د خدای رضا د خلکو خدمت دی، د ځمکې او د اسمانونو د دې په منځ کې چې د دې خدمت دی، دې سره باید ظلم ونه شي، دې سره باید مینه په محبت داسې خدمت یې وکړو څنګه چې خدای غواړي، خدای راضي کېږي. البته مونځ، روژه، زکات، حج به پکې نه پرېږدي، ذکرونه عبادتونه به پکې نه پرېږدي، خو د انسانیت د خدمت وخت په ذکر ته نه ورکوي. ډېر داسې خویندې ورونه ګورم چې په جنت مین دي، او په دې کې د هر چا خدمت یې پرېښی، هر څوک پرېږده د مور و پلار خدمت یې پرېښی، او دی په ذکر کې او دی په نفلونو کې اخته دی. بدبختي، ناپوهي غم دی، دا ټول ناپوهي ده. د انسانیت د خدمت وخت به ذکر ته نه ورکوي، د عبادت وختونه دي ټاکلي دي، او بیا دغه خدمت په موږ او تاسې باندې داسې فرض دی لکه مونځ، روژه، زکات، حج. موږ او تاسې ټول یو په بل باندې حق لرو. دا چې څوک یې پوره کوي او څوک یې نه پوره کوي، دا د دوی خپله ناپوهي ده. موږ تاسې ټول یو بل ته د مینې، یو بل ته د قدر، یو بل ته د ارزښت قایل شو باید. او که داسې نه وي نو عبادت به مو ناقص وي، چې نه مور وپېژنې، نه خور وپېژنې، نه پلار وپېژنې، نه رور وپېژنې، نه خپل وپېژنې، نه خپلوان وپېژنې، او نه یې حق وپېژنې. نو دغسې خو چې کښېنې عبادت خو ډېر اسان کار دی، چې هېڅ نه وي، بس راوړې اوس په بابا غوښې ډوډۍ راوړي، کڼاوې کڼاوې، داسې عبادتونه خو ډېر اسان دي. خو په دې باندې خدای پاک نه راضي کېږي. نه ځانونه په غفلت کې اچوئ، او مه خپلې کورنۍ او مه نور انسانان په غفلت کې اچوئ. ژوند سره لوبې مه کوئ، ژوند ډېر اړین دی. خدای پاک موږ او تاسې دې نړۍ ته ژوند ته رالیږلي یو چې دلته ژوند وکړو، په دې نړۍ کې د ژوند سره خدای پاک راضي کړو، د خدای پاک ټول اوامر ومنو او ویې کړو. دا نه چې منلي دي او بس خلاص، نه، منو یې کوو به یې. او څنګه چې د خدای احکامات ګوره، ویې ګورئ، د مور او پلار قدر وګورئ، د خویندو ورونو قدر وګورئ، د خپل خپلوان قدر وګورئ. نور مخکې ځئ ملایانو نه، علما کرامو نه وپوښتئ، د ګاونډي حق وګورئ. دا ولې؟ دا مازې په ذکر باندې، ذکر خو ته ځان دې دپاره کوې چې په جنت کې ځان ته بنګلې او بیا پاس په بام باندې ځان ته ځای پیدا کړي. دا خو دې دپاره کوې. نو چې کله تا نه خدای راضي شي چې دا ټول اوامر یې پوره کوې، موږ ډېر ولیده هغه کسان چې هغوی نوکریانې کوي، د چا نوکران دي، نوکري لکه غلامي. بیا نو چې څومره ورته پالش وی کارونه کوي چې بادار دی غواړي، بیا هماغومره ځان سره د تعینۍ څنګ کې د کښېنئ. پوه شوې؟ او که ته نه یو ځای کې پاک ستره کښېنې او سبحان الله والحمدلله، نه، سبحان الله الحمدلله به نه پرېږدې، خو بیا نرشه ورځې د خلکو خدمت وکړه، د انسانیت خدمت وکړه، شپې بیا نو مه وده کېږه، بیا تر سهاره د خدای عبادت کوه، نفلونه کوه. سمه ده؟ الله مو ښاد و آباد لره. مه ځانونه په تیر باسئ او مه خلک تیر باسئ. خدای پاک نشئ تېرېستی او خلک هم نشئ تېرېستی. جنت هر څوک غواړي، خو د جنت نورې لارې ولټوئ چې کومې سمې دي. دا یې سمې نه دي چې دا تاسو یې لټوئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. 5 وخته منځونه، روژې، زکاتونه، نفلونه، ذکرونه، تلاوتونه، او د انسانیت خدمت مو پرې نه شي. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم.